قدرمن عزیزان السلام علیکم. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم، د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص. بیا ستاسو په خدمت کې راځئ عزیزانو چې نن د پایلونیفرایټس په هکله خبرې وکړو. پایلونیفرایټ څه شي ته وایي؟ دا خپله د پښتورګو یو باکتریایي التهاب دی چې البته های فیور، چلز فیور او پس ان د یورین دا اساسي نښې نښانې یا ساین او سیمپتوم دي. باید ویل شي چې خپله مریض ته جګه تبه پیدا کېږي، د حرارت درجه یې ډېره جګه ځي. همدارنګه چلز فیور ورته پیدا کېږي. دا په دې معنا چې خپله مریض ته هم تبه او هم لړزه یخني کېږي. او پس ان یورین دا په دې معنا چې په ادرار کې چرک لیدل کېږي. نو د دې په خاطر چې د دې مرض تشخیص په اسانۍ وکړو او تشخیص دومره مشکل هم نه دی، تاسو کولی شئ خپل یورین یا ادرار دا توصیه کوي چې معاینه یې کړي په لابراتوار کې. همدارقم د وینې عمومي معاینات یا جنرال بلډ انالیسیس هم ضروري ده. په دې کې د وینې فارمول ډېر مهم دی. همداشان امکانات لري د سی آر پی یا سی ریاکټیو پروتین ټیسټ هم اجرا کړي، ځکه دا سی آر پی چې دی دا په اکیوټ یا حاده مرحله کې ډېر جګ ځي. نو کله چې تاسو مریض ته توصیه وکړئ د تداوي علاج وکړئ او علاج موفق وي، په دې صورت کې سی ریاکټیو پروتین یا سی آر پی بیرته دا راټیټېږي. دا خپل یو ښه شاخص، یو اندیکاتور دی د ښې تداوي، د ښه علاج. عزیزان، نو تداوی دومره مشکل کار نه دی، د انټي بایوټیکو په واسطه کولی شي په خپل هر ځای کې په لرې پرتو سیمو، په ریموټ سیمو کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ، ډاکټر ته مراجعه وکړئ او تشخیص به درته کېږي. تداوی اسانه ده. عزیزانو، کانال هم دی ونوځي، ټي وي چینل دی، ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه ده. په ټولو سوشل میډیاو کې کتلی شي، د دنیا په ګوټ ګوټ کې هر ځای کې چې یاستئ خوشحاله اوسئ. سبسکرایب کړئ، د دوستانو سره یې شریک کړئ، خصوصا هغه محصلین چې په پوهنتون کې دي، هغه خویندې چې په کورو کې ناستې دي او امکانات نه لري، نو هغې ته دا ډېر ضروري ده ورسره شریک کړئ. تر بیا، ډاکټر یعقوب رضا مومند. خوشحاله اوسئ.